زه لا نوم راغلی د دروازه کې مدو بابا ناسو نو بابا ورنګ بابا نو هغه دا د پیشاب خانې وې هغه به یې مینځلې جومات به یې جارو کو چړ به یې کو چې دا به یې ټول وکړم نو بیا به چړ لټم نو بابا چېرته ملنګانو سره وو رو په شا هغسې زه ورته راکړو که نه دغه دې دروازې سره دا شیشې والا هوټل چې دی دې کې ناست و په کرسۍ کې ناست و دې زه زه په دې دروازه کې ولاړ وم ما چې ګوره دا د خدای داسې دا مخلوق ځان ساتي که نه لکه دا شل دی نه ګرځېدي شي نه څه خوړی شي دې له اوس خلک مقرر کړی دی هسې د خدای د ذات پور دی دغه نودار بزرګان نو هغه به داسې کته زه داسې ولاړ ما ته وایي چې ملنګ ته وایي چې دې ملنګ ته وایي چې دې خوا راشه هغه بابا دا بابا وایي چې دې خوا راشه بابا ما ورته وایي چې نور باباګان نه منم باسې ولاړ یم باباګان نه منم زما دا یو بابا دی نور باباګان نه منم بیا وایي چې داسې وایي بیا ورشه بیا راغی ما ته وایي چې دا بابا وایي چې یو پرې راشه نو زه ته یم چې باباګان نه منم که نه زه یو بابا منم بل نه منم په درېیم بیا هغه ورته بیا ورشه دا د پیر حکم دی دا کرامت دی حکم دی دا نه وایي چې بابا نه راځي نو څه چل کې وایي ښه بیا راغی یا وایي هڅه یو پیر راشه بیا راځه که نه بابا وایي ما وایي چې یاره دا په مخه راځي او دا لکه مذوب غوندې دی که نه راشه ورشه ورغلم کرسۍ کې ناست و زه ورسره جوخ دلته کښېنه جوخ سره راته کښېناستم خبرې اترې م کولې که نه یو ساعت ناست وم نو لکه ما خبرې اترې کولې دا چل دی دا چل دی ما د پیر خبرې کولې وي هغه پیر دې بیا راوله ما وایي چې ښه خو ما دا کو زه چې پیر دې راوله څه رقم زه راپاڅېدم ما زور مې وکړو خو د کپال نه سېدم ډېر کوشش مې وکړو اوس ما په خپله لکه ډېر سخت بدل شوم لکه چې اوس پاڅم په درېیمه پیره بیا چې ما زه خوند یې ونه کړ که نه ویې خندل راته وی بابا ته یې واده وکړه چې اوس یې پاڅئ لکه پیر بیا به ورته یادوم وی ته خدای یو بابا باندې واده ورته وکړو چې اوس یې پاتې سئ دا مذوب بابا چې وی مذوب بابا ورته وی زما بابا ته وی قبل بابا ته وی ورشه بابا ته دې اوس اواز وکړه چې پاتې سئ زه پاڅېدی نه شوم ما ډېر کوشش وکړو زور مې وکړ خو خوند یې ونه کړ لکه پاتې نه سېدم ما دا وکړو نو ما ته ویې خندله وایي چې بابا ته وایي چې اوس یې پاڅئ نو دا کرامات و نه شو نه شو ما او د هغه عمر تکړه هغه چې په یو لاس کې سړي ونیو پهلوان ته ځان نه شو خلاصولی دا کرامات نو وایي پاڅېدی بیا نه شوم وی بیا ما ته وایي چې داسې کړه زه پاڅه بس یو دم پاڅېدم نو دا کرامات وایي دې ته وی بیا خزانه بابا ما ته راکړو که نه چې لکه داسې وی هغه یو خوب لیدلی و چې خواجه صاحب رحمتالله علیه راته وایي چې باچا صاحب خزانو بابا وایي چې دا یو ورق خو خدای درته پیش کړی دی دا درې به کله خدای درته پیش کوي مطلب دا درې طریقې یادولې چشتیه نظامیه او سروردیه نقشبندیه هغه بیا راته اواز وکړه چې دا کار به په بغداد باندې کېږي بابا وایي ځان ته تللی وم ما دا کو چې هغه وایي چې موږ سره د مردان کري نو بغداد ته کري کوم ځای کې خیر خو ډېر منډه تلو خو خوند نه کړی بیا ما دلته دا واقعه وشوه وی هغه پیر دې راوله چې د بغداد هغه کار یې وشي د هغه کوم ځای خبره کړې وه خوب کوم ځای و د هغه کوم ځای و نو کرامات دی چې دې لیدلی نو خو د هغه د خوب نه خبر و دا کرامات و وی پیر دې راوله چې د بغداد هغه کار یې وشي وی زه مریان شوم خدای ته څه دی دا بغداد او دا څه عجیبه غوندې ده دلته سهار راکړو سهار لاړم مختلف مردان ته ورسېم چې دغسې یو سړی و دغسې ما ته ووایي دا سړی وایي هغه راته وایي چې دا سړی به اوس پیدا کول غواړي د پیر حکم دی وی بیا دلته رالم
چې بیا دلته رالم او تپوس کوم چې داسې دی وټولم ته دا دی که هغه ملنګ را ځي که نه په کوټه چې داسې ملنګانو سره وی ما دومره ورسره کول منګې څه وژنو اوس د پیر بابا دربار مخلوق را ځي نه نه ویسې معلومات دومره راته پته لګي تپوس کړ چې د پېښور د طرف نه چېرته را دي نور راته پته نشته صحیح هغه وایي زه لاړم دا پېښور ته لاړم د هر چا نه تپوس کوه ټنګي والا نه هم کوه د ریړې والا نه کوه دا د یو مزود یو په شی ملنګان ګرځئ او خبرې هم نشي کولی بابا نوم یې نه نه نوم یې زیاته معلوم نه دا خو ډېر مخلوق دی نه ټول ښار مې وکتل 2-3 شپې مې وکړې ستړی شوم خو ما اوس خدای پاکه داسې د فردوس سلیمان وه دغه ځای کې را ټانګې والی به ولاړ و ټانګې والی د سوا بابا ټانګې اډه وه دغه ځای کې به ټانګې ټولې کلي ولغړې زه داسې هر یو ټانګې والي نه تپوس کوم وی هغه ټانګې والیان را غونډ شو وی چې لکه هغه مذهب پیر خو به نه یادوي وی لکه داسې وی بابا څنګه وی داسې مذهب غوندې سر داسې خو دی ملنګان وی بس دا مذهب پیر دی وی دا کوم ځای کې دی وی دا لیزي ورته وایي او دا په هغه لیزو کې دی او هغه یو ټانګه ولاړه هغه دغه هغه کلي ته ځي وی را هغه ټانګې ته ول کېناستم او تورلی چې به کله رالي ډکه به شو ټانګه نو خیر وی هسې ماښام خو نه و خو ماښام ته ډېر وم چې ورسېدم اوس چې ورسېدم داسې م اوس ورغلم چې اوس بابا اوس کټ کې پروت دی ما وایي په دا ځای دی وی هغه ته مې غږ ونه کړ شپه مې تېره کړه سهار چې سهار وختي دغه دی د لیزو نه داسې ناګمان ته یو شات کړل زه پرې پخپله تللی راغلی یم دې ناګمان ته راوته نیغه بلکل وی ناګمان ته ووتم پیدا او ټانګه کې کېناستم رالم خزانو ته او دلته خزانو کې مې بابا ته وایي چې باباجي ځای مې پیدا کړ وی هغه هم بس تیار ناست و وی هلته پیسې را کړل کې یو سړي نه پیسې مې را کړل دواړه ویوختو هغه لږ کمزورې مو ویوختو چې وختو لاړو چې لاړو دغه ته ورسو بالته ورسو ماښام اوسه ماښام اوس بابا نشته داسې نیک ټایم ما چې بابا خو نشته درویش بابا د خدای درجې بلندې کړي وی هغه ناست وه چې خزانه بابا یې ولیدې که نه وی پیر بابا راغی پیر بابا هملنګان مریان شو که نه او ډېر خزانه بابا ډېر ښایسته و ډېر و هغه وی بس کېناستو ما ته خو د ملنګانو دغه معلومه وی ملنګان چې لږ داسې راشو که نه بس داسې کول پیر مولا علی مدد یا علی مدد وی ما چې بابا بابا راغی ښه وی لا لیدلی وی تاسو وی د ملنګانو دغه نه ما ولیدل چې هغه راغی وی چې لږ کته اوس په شا به ملنګان واخیستې کېناسته کټ کېناسته چې کټ کې کېناسته که نه او ما ته په کنځلو شو ستا خور او تا مور او تا پلانکې او تا ډینګې او تا راپسې بیا راوسته تاسو راپسې بیا سمدستي راوسته وی زه هم غږ نه کوم په کنځلو یې ډېر پوهېدم هم نه وی زه خو ناشته هم که نه خیر خو یې کنځل منځل یې وکړه خیر و شپه مو وکړه او د هغه یې ورکوټې کټ ما پخپله لیدلی و هغې کې به ناست او خزانو بابا له بل کټ راوړه هغه ته یې مخکې کېښود سهار چې یې وڅښله که نه بس مز بابا داسې کټ کې ناست و خزانه بابا ورته داسې مخامخ کېناستم دا ګوډې یو بل سره لګولې او زه داسې دواړو کټونو په منځ کې کېناستم داسې کېناسته که نه وی بس خزانه بابا وایي خزانه بابا داسې غلي ناست او مذهب بابا داسې را کړې وی دا ګوډې داسې را کړې وی چې څه په ما کې هغه ټول په تا کې وی خزانه بابا داسې اوچت شو داسې وبوګنېده داسې زم پرې پوه شو باباجي څه چلو شو بیا ورو ورو لږ په کلا شو بیا ورته وایي چې دا کمیس وباسه او دل یې ورکړه وی بابا وایي ور بیا کړمه وی نه اوس زما په مخ کې وباسه تاسو سیدان یې او تاسو بیا زیاتې کوئ د موري سر زیاتې کوئ او زه زیاتې نه منم اوس یې وباسه وی ما چې بابا وبه را وی نه اوس یې وباسه او هغه پخوانۍ هغه شیرواني غوندې به غټه شیرواني به
بیا کمیس هغه زما واغوسته او هغه تشه شیرواني واغوسته خزانو بابا بس وی دغه نه بیا را رخصت شو نو هغه ته به هغه خزانو بابا ته مزو بابا زما باچا وی وی زما باچا نو هغه ورته وی زما باچا چې کله ته وظیفه خلاصه کړې خپله که نه دا درې واړه سبقونه طریقو خلاص کړې د سل کرته یا علی مدد وایه خو چا ته غږ مه کوه بل چا په مخکې مه وایه بیا به دا خلک بر باندې اعتراض وکړي وایي چې دا شیعه شو کافر شو پلنکی شو نو هغه وایي ښه صاحب رالمه چې رالمه واپس رالو اوس سریان د پیر حکم دی واجب دی چې پیر حکم نه منې په جرم کې را دی او چې یا علی مدد بیا هم یا الله ولې نه وایم خو په دې سودا کې وی په هغه ورځ ما یو ټکې وظیفه ونه کړه نو بیا خپلو کې هېڅ مې ونه بس ټوله ورځ خپه خپګان راوتر شپه شوه او خپګان بس وده شوم چې وده شوم اوس خوب وینم خوب وینم اوس پیغمبر علیه السلام مبارک ناست دی زه داسې ورغلم کېناستم سلام مې وچم د هغه راته ویې بچې وي دې خوا راشه زه ورغلم خوا کې کېناستم دا خپل لمن مبارکه درسره اوچته کړه که نه وایي زما سره اطلاع نه کړه وایي سر لاندې اوس پیغمبر علیه السلام مبارک وایي چې ګورم اوس دې سینه کې ویښته دی پیغمبر علیه السلام او دا مزو بابا په هغې کې اوس ناست دی وی ما ښه بابا ته خو دلته ناست یې ما ته چې زما باچا زما خو کور دا دی تا سره خو هسې اوړم راوړم دغلته او وایي څه یا علی مدد په دغه کې ناست یې یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد وی دا وظیفه ده وی تا سره خو هلته دغلته اوړم راوړم زما کور خو دا دی اوسېږم خو دلته بس بیا چې سر مې راباس کړ پیغمبر علیه السلام راته چې بچې تسلي دې وشوه اوسه وی ما چې تسلي مې وشوه چې دا راته وایي بس راویښ شوم چې راویښ شوم په خوله مې یا علی مدد و چالو نو هغه به بیا هر چاته نه وی چې خاص لکه ته خاص اعتباري لکه چا بل چاته رانه کړې نو تاسو به یو سل کرتې وظیفه خلاصه کړې یو سل کرتې یا علی مدد وایه او دا د الله نوم دی په دې دا پیران پوهېږي او دا شیعګان چې وایي دا خو ځل دی یا علی مدد یا دا خو هغوی دغه کوي دا موږ ته چې وایي دا شیعه شو نو موږ هغه د پیر هغه حکم منو د یا علی دا د الله نه مطلب غواړو جی بالکل وهو علی العظیم علی د خدای نوم دی په دې اسماء الحسنا کې علی شته خو پیران د دغه د اسماء الحسنا دا علی دی او د خدای نه یا علی مدد خدای ته زما مدد وکړي او دا خلیا دغه خلک امیان خلک او دغه دا د خلکو په مونږ کې مخالفت پیدا کړی دا شیعه دی او دا پلار کې شو ډنګ نو هغه به یا علی مدد نو بیا به دغسې د اولیاو دا کرامات نه دغه شي وي هغه بابا ته ما بابا ته ویلو ته دروغ وایې هغه به رښتیا کېږي د هغه دروغ نه وی خاصې لکه کرامات وایي دې ته صاحبېله وځي چې ته پیر حکم دی ومنه بس ته کامیابه شوې تا چې پیر حکم ومنه پوه شي چې بس ته کامیابه شوې دا به څنګه وایم او دا به کوم ځای کوم دا ته پکې نقطې لټې د موسی علیه السلام غوا ته جوړی او د موسی علیه السلام غوا به ته نه جوړی د پیر د حکم نه څه وخت کوم او څه کوم دا به ته بیا ګرانه شي بیا به نه شي کولی پاتې به شي نه هلکه پلارګي دغه کوه ښه کوه بیا ته خپل ځان ته ګوره په خپل دغې کوه نو کرامات وایي دې ته چې څه د پیر حکم ومنې بس دا کرامات دي او دا اوس کرامات دي که نه دا پیر والا مخلوق چې راځي که نه دا کرامات دي کرامات وایي دې ته د تېر لوی اختر کې تللی په دې پوړی ناست وم لوی اختر درېیمه ورځ وه دا مخلوق را روان دی څوک ځي او څوک راځي دا د باجوړ یو 12 کسانو دا د پټوان موټوان یې وکړ دغه یې کو که نه زه داسې ناست یم تصویر را سره یم بیا هم ګوره د ولیو له خدای داسې یو شان ورکړي لکه پیر بابا لیدل نه پلان یې کې نه یې لیدلی او دا پیر بابا دی پیر بابا دی راځي او د کم ځای نه راځي که نه ګاډو ته تکلیفونو ته هېڅ نه ګوري
کسان دی خو راغلي وي راځئ دی ملنګ نه تپوس کوو چې هغه راغلی داسې کېناست ما ته وایي ملنګه ما ها وي دا خلک سل راځي ما دلته خبره یم نه وي دا چې راځي دا سل ما ته تپوس وکړه ما ته پته نشته نه وي دا چې راځي لاس یې داسې کړي نو ما وی لاس داسې کړي نو څه وایي دا دننه چې لاړ شي او لاس داسې کړي ما جومات ته وایي نه جومات ته نه نو وایي کوم ځای ته وایي دا دننه چې لاړ شي لکه پیر بابا نوم یې نه اخېسته نو ما تاسو کوم ځای وایي موږ د باجوړ یو ما دلته څه کوئ وایي دلته خو چکر له راغلي ما دا خو نه چکر دی دی نه سیل دی پوه شئ دا خو دغه خلک راځي او دغه دعاګانې کوي او بیا واپس ځي خو یو خبره ته کومه دا د پیر بابا شرف الله علیه زنده کرامات چې تاسو باجوړ نه لکه د سیل ځای نه کالام ته لاړ شه بحرین ته کاغان ته ناران ته ابتاباد ته دغه ځایونو ته لاړ شه او تاسو یې منئ نه او په زور یې خپل سلام له راوغوسئ خپل سلامۍ له یې راوغوسئ په زور راوغوسئ د باجوړ نه دا کرامات دي د کراماتو سر او خپې او لاس نی ای داسې کرامات سپینې نه خو دغه شي دا ته کوم کار نه شي کړي دا په کراماتو دا کرامات دې ته کرامات وایي منم او نه منم دا خو ځان خبره خو پوه شئ دغه خبرې چا سره مه تېروم بس یار به ته خپل کار کوه زه به خپل کار کوم نو په کراماتو کې به چا سره خبرې نه څوک سره نه شي رسولی او دې کرامات باندې صرف د اولیا خدای او د اولیا پوهېږي هر یو ته جدا جدا ډیوټي جدا جدا کسب د هغه جدا شان د هغې جدا کرامات د هغه جدا شان ورکوي نو په دې کې اړو چا سره چیک چار مه کوئ منم او نه منم اوس ته مضو بابا خبرې کوې زما پیر داسې و دغه داسې و دا کرامات و داسې به یې کول داسې به یې کول منه پرېږده سړی ده خو مزو دا د نوښار کې کاکي جان نوم دم لیدلم او مضو بابا یې لیدلم نو او د رسالپور کې دغه یو چیله وه د هغې چیلې نه هغه بیا انګریزان وخیو او لندن ته یې بوتلل را سره هغه ته بیا هغې ورته بیا ویې یو شپږ بیا شلته و بیا ویې ما د خپل نیکه دربار ته ورسېدم بیا بغداد سره ته راوسه په چیلو کې داسې شوی و د هغه کاکي جان نه دلته چې ورغ ما سره به شپه د نوښار هر سهار به هغه د نوښار نه په سیکل راته او هغه چیلې ته به ناست به هلته به خدمت کوه ناست به ورته ګیر چاپېره به کوې بیا هغه خرڅ شو ګیر چاپېره خرڅ شو آبادي شوه هغې ته بیا لار نه وه بځې باسې ته لکه بیا هغه چیله هم نه ښکارېده واسې به هغه ځای ته لاړ دغه سره به او سیکلو هغه به یې په کرۍ یو ځای دا کړی اصلي به یې پیسې ورکولې دا زما سیکل به تا سره ولاړ دي ټول ورځ به هغه سره بس هغه ته وایي دلته زما مضو بابا دلته چیله ده پوه شئ نو مطلب دا لیدلی یم نو خو د هغه د هغه کراماتو نه خبر و د شیدو کې و حیات بابا ورته اوس وفات شوی هغه یې مرید و نو هغه به ورته مضو بابا دا کراماتو دا خبره کړو که نه نو مطلب دا داسې چا سره کراماتو کې موږ کرامات پېژنو نه چې کرامات څه ته وایي خو نوم اورېدلی چې کرامات او زه د کراماتو ځان راغی په دې کې چا سره چیړی یم مه چا سره بس یاره کوه بس